نو قرآن کریم فرمائی چې کستانه په دې جایز کارونو باندې د دین په کارونو باندې پاغه باندې ستانه مالو لګیدو نو دا مو آیا چې بس مال لاړ نه خیر یوتکم خیرا مما اخذ منکم ویغفر لکم او الله بخنو کی تاسو ته والله غفور رحیم الله بخون کې مهربان دی و ای یریدو خیانتک قرآن بیا راغی دا خبره کوي چې ګوره دای که دوکي کوي کنه دا دوکي د چا سره کوي الله ته خور سره معلوم دي چې الله ته معلوم دي نو دوکا د چا سره کوي نو قرآن دا مسله بیانوي که تاسو د دې د خیانت نه یریږئ چې وا اسې نه چې خیانت وکړي نو دا څه د دې نوې خبره نه ده دا د دې زړه را روانه خبره ده چې دې خیانتونه کوي و ای یریدو خیانتک که د دې اراده وي تا سره د خیانت کولو فقد خان الله من قبل نو دې خیانت کړی دی د الله سره مخکې د دې نه هم خیانتونه کړي لوزونه نه وکړي چې موږ بس تاسو خلاف چې دی نو چا سره جنګ نه کوو فقد خان الله من قبل دې خیانت کړی دی د الله سره مخکې د دې نه فامکن منهم الله په تاسو له اوس غلبه درکړه اوس الله ستاسو مټ په برکړه نو الله رب العزت د دې شکست تاسو په لاس باندې هغه وکړه او دې الله مغلوب کړل نو قرآن فرمای فقد خان الله من قبل فامکن منهم الله په اختیار درکړه تاسو لا او دا الله خی دا الله خی چې ګورا هغه خلک چې هغه ډېر لوی لوی وشتي او ډېر په غرور او په تکبر او په ډېر فخر کې لګیاو او د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم او د صحابه کرامو خلاف کاو عداوت او دشمنی کولا او دومره په ګوره بعضې سړی ورانی یا دشمنی نو خو بس دشمن سر بعضې دشمن متکبر ای ځان ډېر لوی غوره او زورور ګڼي نو دی ظالمانو دی په جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم او صحابه باندې دشمنی موا خو ځان په زورور ګڼه غرور او تکبر کاو الله وی فامکن منهم غرور بالکل کې نست او غرور تی الله ویستا غرور تی الله ختم کا فامکن منهم الله په تاسو له داسې اختیار درک تاسو په الله داسې مضبوط کړئ چې امکن منهم ویلې چې د تاسو د قبضی او د اختیار نه اوس بار کېدې نشي په تاسو تسلط برواله راتلې نشي بس الله سرکوزی کړل الله د دې غرور او تکبر ختم کا الله رب العزت دی ونیول ستاسو په اختیار او تسلط کې راوستل نو قرآن فرمای فامکن منهم او دې کې اشاره هم ده دیتا چې ګورا په کفر او په ظلم او په شرک او په ګناه په دې تکبر او غرور مکوا ګوره الله چې کم دې داسې نیول کوي اور چې کم غرور دی کړی دی د هغې په اپوزیټ کې به دی الله داسې ذلیله کی چې هغې به تعالی بیا چل نه درځي چې واز ما خو دا خبرې کولې او دا را سره وشو نو غرور مکوا تکبر مکوا ظلم مکوا دارنګې د ناانصافۍ خبرې مکوا دا مکوا او دا مګڼه چې زما دا مخالف او زما دا مقابل دا څه شی دی دا کمزوری دی دی به څه وکړي نه الله رب العزت اخودا چې څوک یې کمزوري ګڼل د هغې پې الله بروالی راوسته صحابه کرامو ته په کم نظر کتل نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته په کم نظر کتل خو لیکن امغه صحابه امغه پیغمبر دی چې الله رب العزت په د پاسا وګرځاو او د ذلیل او رسوا کړل نو قرآن فرمای فامکن منهم معنا څه الله په اختیار درکتا صلاح په دی باندې فامکن منهم والله علیم الله ډېر پوهه ذات دی ډېر پوهه ذات دی انسان نه پوهیږي چې خیر پس کې دی شر پس کې دی او عزت پس کې دی ذلت پس کې دی
والله علیم حکیم او کارونه د حکمت نه ډک دي. یعنی داسې نه کوي چې فوراً بس انتقام اخلي، نه، الله ولا ډیل ورکي چې صبر وکا صبر وکا. والله علیم حکیم، الله پوهه او حکمت والا دی. ان الذین بشکا کسان آمنو چاغ ایمان والدی وهاجروا هجرت وکا وجاهدوا او جهاد وکا باموالهم. ګور اول مال مخکې کړی دلته څه مخکې کړی؟ مال مخکې کړی دی، ځکه چې دا مال انسان ته ډېر محبوب دی، د دې د وجې نه خپل بدن ختموي خو مال حاصلوي. نو دلته قرآن څه فرمایي؟ وجاهدوا جهاد وکړه باموالهم، په مالونو لګولو سره، یعنی مال په ذریعه باندې چې دی نو هغه جهاد کیږي. څنګه چې د جان په جهاد بالنفس دی نو داسې جهاد بالمال دی. نو قرآن فرمایي هاجروا هجرت وکړه وجاهدوا جهاد وکړه باموالهم، په مالونو لګولو سره، وانفسهم او په نفسونو کړولو او لګولو سره، فی سبیل الله په لار د الله کې. والذین او هغه کسان، دو قسمه صحابه وو، الله د هغې صفتونه بیانوي. یو هغه صحابه وو چې هغې کورونه پرېښودل، خپل جیدادونه پرېښودل، او داسې نه دا خو موږ ته معمولی خبره ښکاري، بس پلان کې چې کوم دی نو فلان کې صحابي د کوره ووته او نبي علیه السلام سره هجرت وکړه. ډک ډک کورونه ته پاتې شو، مالو او دارنګې دولتونه و، پیسې وې، سامانونه و. دا هر صحابي خو غریب نه و، د حضرت عثمان او د صحابي هم پکې و. ډک ډک کورونه یې تک کسې پرېښودل او ووتل. داسې ورسره صحابه کرامو سره حالت راغی چې د چا سره دومره څه نه و چې خوراک یې کړی وی، د خوراک دپاره م ورسره څه نه و، د لباس دپاره هم څه نه دي اخیستي. که چېرې لوی لوی پنډونه یې د ځان سره اخیستي دي او څادرونه یې ډک کړي دي او لوی لوی لوډرې ډکې کړي چې ځای چې ځو، هېڅ هم نه، بې سر و سامان، هر څه جیدادونه یې پرېښودل، ځمکې پرېښودې، باغونه یې پرېښودل، کورونه پرېښودل، اور بے سر و سامان صحابه هغې ته ویلی شي مهاجر. هغه هجرتونه یې وکړل او جهادونه یې وکړل باموالهم وانفسهم فی سبیل الله. یو دغه صحابه و. او دویم صحابه آووا ونصروا، چې دکه صحابه مهاجرینو ته ځای ورکړه او د هغې سره امداد وکړه چې هغې ته انصار صحابه ویلی شي، مهاجرین او انصار. الله رب العزت دی مونږ او تاسو ته د قرآن او سنت تابعداري نصیبه کړي او د هغې دپاره هر قسمه مونږ له دې الله توفیق راکړي چې د هغې خدمت وکړو. الله بیمارانو ته صحت کامله عاجله نصیبه کړي. زمونږ یو شاګرد دی، د هغه پلار بیمار دی، الله رب العزت دی ورله صحت کامله عاجله ورکړي. نور څومره بیماران دي، حاضرین کې دي، سامعینو کې دي، کتونکو کې دي، کم ځای کې دي، الله رب العزت ته ورله شفای کامله عاجله ورکړي. څومره مسلمانان وفات شوي دي، الله رب العزت دی ورله مغفرت تامه ورکی او الله دی هغې وبخي. زمونږ د مسجد سره د سولر د انتظام دپاره هغه زمونږ د دې علاقې مشر MP صاحب هغه امداد کړی، تعاون یې کړی او زمونږ مسجد دپاره د سولر سسټم جاریوالی کړی دی. الله رب العزت دی ورله اجر عظیم ورکی او د دغه سره چې څومره ملګري او معاونین دي، الله رب العزت دی د دنیا او د آخرت په خوشحالو مالا مال وګرځوي. وصلی الله تعالی